امریکا ولې په دې باندې مجبور شوه چې اپریشن پراسپریټي ګارډین سٹارټ کړي؟ ځکه چې په جیبوتي کې خو د دې الریډي یو بیس موجود دی او د هغه ځای نه د حوثیانو چې انډر کنټرول کوم علاقه ده دا هم ساتلی شي او حوثیان چې په باب المندب او په ریډ سی کې کوم بحري جهازونه ټارګټ کوي دا دې هم کنټرولولی شي. نو د دې باوجود ولې امریکا دا غواړي چې اپریشن پراسپریټي ګارډین وکړي؟ راځئ چې وګورو چې د دې بیکګراوند څه شی دی. په بیکګراوند کې اولنی چې کومه پوینټ دی هغه دی حوثي اټیک. څو ورځې مخکې حوثیانو په بحري جهازونه چې په انټرنیشنل اوبو کې روان وو په هغو باندې حملې وکړې. ولې حملې کوي؟ ځکه حمله وکړه چې حوثیان غواړي چې د غزه د مسلمانانو مدد وکړي. اوس مدد هغه په بله طریقه کولی نشي، نو په هغه جهازونو باندې حملې کول شروع کړي دي کومه چې کومو ملکونه چې په څه نه څه طریقه باندې د اسرائیلو سره خپل اټیچمنټ لري او دا اعلان یې ورته هم کړی چې موږ به د هغې وخته پورې اسرائیل ټارګټ کوو چې د څو پورې دیو د غزه پټۍ نه خپل فوج نه ایستلی او د جنګ بندۍ اعلان یې نه کړی. د ټولو نه اولنی پوینټ پکې دا و. دویم پوینټ چې ډېر اهم سټریټ دی چې د هغې نه ټوله دنیا په لږ ټایم کې کنټرولېږي هغه دی باب المندب. په دې علاقه کې داسې یو نیرو سټریټ یو لاره موجود ده چې په هغې باندې انټرنیشنل ټریډ کېږي چې د هغې نوم دی باب المندب. په دې باندې څنګه ټریډ کېږي؟ په دې باندې د دنیا 12% آیل د یو طرف نه یا د بل طرف نه دا ټرانسپورټ پې کېږي، د آیل ټریډ پې کېږي. دغسې 8% دا پې د 8% پې د LNG ټریډ کېږي. نو اوس د دنیا د ترقۍ دپاره خو یا آیل ضرورت دی یا ورله د LNG ضرورت دی. نو که دا تی چا قبضه کړه دا نیر سټریټ دا لاین دا تی چا قبضه کو نو بس بیا د دنیا د ترقۍ پایه به په هغه ورځ باندې جام شوي. ورآل په دې علاقه باندې په باب المندب باندې تقریبا 30% ټریډ کېږي. بل اهم کوم پوینټ چې دی هغه د شپینګ کمپنیز. شپینګ کومه کمپنیز چې دي هغو انکار وکړ د څه شي نه چې موږ د چا کارګو د یو علاقې نه بل ته په ریډ سی علاقه باندې د حوثي چې کومه کنټرول ایریا ده د دې په خوا باندې موږ خپل بحري جهازونه نشو بوتلی. دې پوینټونو امریکا دومره مجبوره کړه چې هغه اپریشن پراسپریټي ګارډین سټارټ کړي. اوس اهم ریزن یا ضرورت د دین علاوه څه شی دی چې امریکا د دې علاقې نه یا د دې لارې نه علاوه بل لار باندې ټریډ نه کوي او خامخا دا غواړي چې په دې لار باندې یا د حوثیانو په خوا کې چې کومه لار پاس شوې ده چې په هغې باندې ټریډ وکړي. نو ګورئ نمبر 1 انکریز ان کاسټ اینڈ ټایم. په دې لار باندې چې دیو کله خپل ټریډ بند کړي دا کومه چې د حوثیانو سره نږدې ده او دیو بله لار یعنې بله لار خو دیو څه شته نه دیو به د افریقې په سایډ باندې خپل ټریډ جاري ساتي. نو چې په دې سایډ باندې دیو خپل ټریډ جاري ساتي نو په دې کې به 60% د دیو په کاسټ اینڈ ټایم کې انکریز راځي. دومره خرچه به زیاته دیو کوي 60% ډېر لوی اماونټ دی. نو د دې وجې نه OPG ډېر لازم و د امریکې لپاره. بل پوینټ که فرض کړه د UAE نه هوسټن ته یو بحري بیړۍ روانه ده په دې افریقې په لار باندې یا د هوسټن نه دلته UAE ته روانه ده چې هغه انټرنیشنل پورټ دی. نو د دې ټایم به څومره زیات اخلي 28% به په دې
افریقې په سایډ باندې د دې زیات ټایم خرچه کیږي. نو بل وجه یې دا ده. اوس که فرض کا دا روټردم نه یو ای ای ته یو بحري بیړۍ زی یا ورته راځي، نو د هغې په ټایم کې به څومره انکریز راځي؟ اما 78% انکریز په هغې کې راځي. نو دا ډېر زیات انکریز دی. دې وجې نه امریکا مجبوره وه. بلکې د سعودي عرب نه چېرته روټردم ته یا د سعودي عرب د دې سایډ نه روټردم ته په دې لار باندې یو بحري بیړۍ هغه په 22 ورځو کې تللی شوه. نو که اوس دا په افریقا سایډ باندې ځي نو دا به 39 ورځې اخلي. دا خبرې یو طرف ته خو ټولنه اهم پوینټ چې د هغې د وجې نه امریکا مجبوره ده او بل څه لار اوسه نشته، هغه دی د اسرائیلو شپس یا داسې کارګو پکې ټارګټ کېږي چې یا د داسې ملکونو کارګو پکې ټارګټ کېږي چې هغه په ډایرکټلی یا انډایرکټلی د اسرائیلو ملګري په څه شي کې د مسلمانانو سره یا فلسطین یا حماس سره چې کومه جنګ روان دی، نو د دې سره یا په کاروبار لیول باندې شریک دي یا یې په دې جنګ کې دیو مدد کړی دی. نو هغه شپس هغه کارګو پکې حوثیان ټارګټ کوي او دا اعلان یې کړی دی چې د هغه پورې به دا مونږ ټارګټ کوو چې د څو پورې اسرائیلو د غزا کومه جنګ بندي دا یې نه کړي. آپریشن پراسپریټي ګارډین چا سٹارټ کو، چا اناؤنس کو او کله اناؤنس کو؟ نو آپریشن پراسپریټي ګارډین په 18 دسمبر 2023 باندې د یو ایس سیکرټري اف ډیفنس لارډ آسټن اناؤنس کو. څوک څوک یې ځان څه شامل کو یا کومه ممبرز ملکونو په دې کې حصه واخیسته؟ علل اعلان چې کوم ملکونو په دې کې حصه واخیسته په هغه کې یو دی یو ایس ای په خپله، یو کې، کینیډا، بحرین یو مسلم کنټري دی، ډنمارک، ګریک، نیدرلینډ، ناروے اینڈ سیچیلي. د دې نه علاوه ځینې ملکونه چې هغه د امریکې سره ملګري دي خو علل اعلان یې پکې حصه نه ده اخیستې چې په هغه کې ځینې مسلم هم شته، ځینې غیر مسلم هم شته، لکه فرانس، جرمني، ایټالي. دغسې په مسلم کې KSA یا سعودي عربیه اینڈ UAE. اوس اپریشن پراسپریټي ګارډین دا خو سٹارټ شو، خلکو ډېرو ملکونو پکې حصه هم واخیسته. اوس سوال دلته پیدا کېږي چې دا لار چې په دې باندې حوثیانو حملې کولې یا حملې د وجې نه بنده شوې ده، دا خو یو ایس ای چې د مخکې نه په جیبوتي کې د دې یو بیس موجود دی، یوازې د یو ایس ای نه بلکې د دنیا د ډېرو ملکونو په دې کې بیسز موجود دي. نو د جیبوتي په دې ځای کې د یو ایس ای بیس دی. نو دا خو د دې ځای نه هم د حوثیانو کومه علاقه چې ده دا هم کنټرولولی شي او د دې سره سره د نیرو کومه سټیټ چې دی دا هم کنټرولولی شي. نو یو ایس ای د دې ځای نه ولې نه کنټرولوي؟ اولنی سوال دا دی. دویم نمبر، حوثیانو دا اعلان کړی دی چې څو پورې د غزه جنګ بندي نه شي وي، نو د هغه پورې که یو ایس ای او یا اسرائیل څومره مضبوط هم اګریمنټ وکړي، دغسې خپله بحریه دغسې بحري بیړۍ څومره هم مضبوطې راولي، نو دا به مونږ ټارګټ کوو او نه یې پرېږدو. بل پوینټ دا شو. بل اهم پوینټ چې په دې ورځو کې یو طرف ته که اسرائیل جنګ بایلي په تیښته باندې دي، په څه طریقه باندې باعزته حل ګوري، نو په بل طرف باندې هلته د خوراک د څیزونو قیمتونه هم د اسمان څخه خبرې کوي. د دې نه علاوه هلته فوډ شارټیج هم دی، یو قیمتونه زیات شوي دي، بل شارټیج هم را روان دی. نو امریکا په دې باندې هم په یاره کې ده، هسې نه چې
داغو واچمن چې میډلیسټ د دیو په ذریعہ باندې کنټرولای کدیو جنگو بایلی نو دا به مارلای شي بل امریکا په اپریشن یا د حوثیانو خلاف دا غواړي چې چاینا پکې رول پلی کړي څنګه پلی کړي انډایرکټلی چاینا ته دا افر هم کړی دی خو هغه ورته انکار کړی دی څنګه پلی کړي د چا په ترو باندې پلی کړي د ایران په ترو باندې چاینا او ایران دا خپل ملګري دي د ډېر ټریډ پارټنرشپ دی د دین علاوه ایران د حوثیانو سره یو مضبوط مرګری دی څومره عام سپلای یا څومره ډرون چې حوثیان استعمالوي دا او څومره میزایلې چې استعمالوي دا د ایران جوړې کړې میزایلې دي نو امریکا غواړي چې د چاینا په ترو باندې ایران کنټرول کړي چې ایران کنټرول شي نو ایران به حوثیان کنټرول کړي خو دغلته هم چاینا ورته انکار کړی دی بل پوینټ چې هغه د فیوچر پلان دی دا هم ممکنه ده چې که فرض که حوثیان دومره طاقتور دي چې انټرنیشنل ټریډ لاین دا ټارګټ کولی شي او کنټرولولی شي نو دا هم ممکنه ده چې په فیوچر کې حوثیان دا ټوټل میډل ایسټ کومه علاقه چې ده چې ډېر ریچ اینڈ ریسورسز ده او سپیشلی د انرژي پر ریسورسز کې ډېر ریچ ده تقریبا د دنیا 60% انرژي ریسورسز دی پکې نو دا هم کنټرولولی شي نو که چېرته دا یې کنټرول کړه نو که یورپین پاور دی که امریکا ده هغه خو چې څومره ترقي کړې ده هغه یې د میډل ایسټ توانایي په ریسورسز باندې کړې ده د دې ایکسپلایټیشن کوي نو په دې باندې خپل ټریډز خپل کمپنیز دا چلوي دغسې خپله انډسټري پې چلوي نو که دا دیو ته سټاپ شو نو د دیو ترقي به هم سټاپ شي اوس د پراسپریټي اپریشن یا پراسپریټي ګارډین دا کامیاب کیږي او که ناکامه کیږي نو که فرض کا د امریکې چې څومره د دې نه مخکې تنظیمونه جوړ کړي او دغسې په جیبوتي کې اوس هم موجود دی که دا کامیاب شوي نو دا اوسنی اپریشن پراسپریټي ګارډین به هم کامیاب شي خو که هغه ناکامه شوي د هغه نتایج پازیټیو نه نو د دې نتایج به هم اخته شي